د غرنګ کافر انسان دی که یو انسان داسې چې هغه کفر کو نور الټا چار کو نو د کافر د ذات نه نفرت مکه د کفر نه نفرت ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې کافر څومره ظلمونه کړي دي په ګولې باندې وشتلای دی په تیر باندې وشتلای دی دغه حد پورا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم دی په زیبونه زخمی شوی دی وینه زنه بایدلی دي خو نبی علیه الصلاۃ والسلام کله د سره د ظلم یا کله د سره د نفرت تبلیغ دعوت مشتن در کړای بلکې د شفقت درخواست مشته کړای نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل بیانوي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون یا الله دا کافر خلطي یا الله دای ته هدایت نصیب کا یا الله دای را هراست ولا زکه چې د حقیقت نه واقف نه دي د حقیقت علم نشته ورته یا الله کده حقیقت علم آی ورته دای ودا سه چر کله نه کړلای نو کسې نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې خلک سره د نفرت دعوت مشته در کړای د نفرت کړل حکم در کړای بلکې مشته دغه نصیحت کړی چې تو داسې خلک د پوره د الله تعالی نه دا وغوړي یا الله داسې انسان ته هدایت نصیب کړي یا الله داسې انسان راه راست رولا نو کدای شي د میستوس د داوود وجنه یک انسان الله تعالی مغفرت نو داسې انسان ته تعنا کله هم ورکوي داسې انسان عیوب کله هم بیانوي داسې انسان ته پیغور کله هم ورکوي ځکه چې کدای شي دا انسان عمل دمر الله تعالی ته مقبول چې په میستوس نه پورته لور شي